مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ یاست یو ځل بیا ښه راغلاست خوشحاله یو چې له تاسې سره یې تاسې له موږ سره یې د مڼې ګل مشاعرې هغه سیمه چې وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ مربوط د سنلاخ سیمه ده اوس موږ د خپلو ملګرو سره په پوره ټیم ټول تخنیکي او خدماتي پرسونل تاسې وګورئ څومره دلته ملګري زموږ چې دي راغلي وو انشاءالله او د مڼې ګل مشاعرې لپاره تابع نیسو زموږ مکمله دستګاه ثبتي دستګاه او تخنیکي وسایل لبا ټول سیستمونه هم برابر کړي انشاءالله ملګري را سره دي خو زه ډېرې خبرې کول نه غواړم یوازې که ملګري چې له موږ سره راغلي دي له هغوی پوښتمه چې دلته د څه دپاره راغلي دي او دغې بنډار باندې انشاءالله په چیز څه مصروف دي نو نورې خبرې به له همدوی اورو تاسو ته معلومات درکړي خو خوشحاله یو چې یو ښایسته مشاعره ولرو یو ښایسته بنډار ولرو او تاسې هم چیرې مه ځئ له دغه مشاعرې خوند واخلئ نو په پیل کې زموږ یو کارمن چې دا د ګرافیک مسؤل دی دا را سره خوا کې دی هم په خپل کار مصروف دی د نه پوښتم چې تاسو ته معلومات درکړي چې دی په کومه برخه کې مصروف دی او تر دې مهاله خپل کارونه کوم ځای ته رسولي نورمه جانه سلامونه خوشحاله یو چې دغسې یو ښکلي بنډار ته راغلي یو محفل ته راغلي یو د مینوال لپاره یو ښایسته مشاعره لرو تاسې ووایئ په کومه برخه کې مصروف یې او تر دې مهاله تاسې خپل کارونه تر کوم ځای رسولي دي مهرباني ډېره مننه ډیکور یا ډیزاین ګرافیک برخه کې دلته راغلي بس هغه څه انتظامات هغه نیولي ورته تقریبا ورته برابر کړي چې کاربار موږ د ډیکور بخش کې کار کوو انشاءالله ټول شی برابر دي توکل په خدای انشاءالله کوشش کوو چې یو ښه ښایسته پروګرام او مشاعره خپل لیدونکو ته وړاندې ډېره مننه روما جانه خدای راته وایي تاسې خو تل دغسې مشاعرو ته ځئ دغسې بنډارونو ته ځئ محفلونو ته ځئ مینوالو ته هم پیغام څه دی او څنګه دغسې بنډارونه میلې څنګه ارزوئ څنګه دي د هېوادوالو لپاره مینوالو ته پیغام دا دی چې موږ ډېره هڅه کوشش دا کوو چې ښایسته ښایسته ځایونو ته د افغانستان د ښکلې ښکلې منظرې هر ځای ته چې ځو دا ښایسته ځایونو ته پوه شو چې یو خو هم دا مشاعرې بل هم دا خپل وطن دا خپل دا ښه ښایسته منظره خپل طبیعت خپل لیدونکو ته وړاندې کړو چې هغوی هغسې خوند ترې واخلي او مینوال نه غوښتنه څنګه ده چې دا مشاعره وګوري در سره پاتې په دغه اړه که مینوالو ته معلومات زه خو وایم چې دا هر څوک چې وګوري او دا منظره او دا طبیعت او دا ځای دا به یې ډېر خوښ شي او ډېره به خوند ترېنه واخلي او د خپلې تجربې په خاطر راته ووایي چې دغه ځای څنګه ارزوئ د ملي لپاره دغه سنلاخ سیمه د جلریز ولسوالۍ دغه تصویر چې تاسې ګورئ تاسې ټول ټیم سره راغلي یاستئ په دغه اړه مینوالو ته وایي څنګه دی د میلو دپاره څنګه دی ډېر ښایسته دره ده ډېر ښایسته آب و هوا لري ډېره ښایسته منظره لري او د مشاعرې لپاره خو بیخي دا د اوبو شراره خو دغه د خلک ګینې ښه سیندونه اوبه دي ښه ښایسته باغونه دي غرونه دي دا وطن ښایسته دی افغانستان ډېر ښایسته ده او دا بیخي ښایستوب بیخي زیات دی ډېره مننه خوشحاله شئ ډېره نظیم شاه ډېره مننه دغه په اړه راته ووایئ چې دا په څه مصروف یې چې شی کوئ او په دغه کې څه شی مننه عثماني صاحب زه خو دلته راغلي وم مونږ مشاعرې ته ښه دغه لاټنې چې دي دا سابقه دود دی زمونږ او ستاسو نو دا مشاعره کې مونږ بیا دلته راځوړنده وو سره د څه زمونږ په یادو باندې خو دا هلته وو زما چې په یاد شي ما خپله د لاټنو کې تیل اچولي هغې وخت کې مو حجرو کې به ورته ناست وو دې ټوله حجره باندې به یو لاټن و او خلک به ورته جمع و دا کونج کې به یې لګولې غونډو خلکو ته به یې رڼا کوله اوس وخت کې زه لایټونو او ګروپونه نیولی دی اوس موږ دی دا د ډیکور دپاره راوړي دي ډیکور د خاصه ښکلا ورکوي خپرونې ته د چیک خپرونه پروګرام هم چې شی دی څه په اړه باندې پروګرام دی په دغه اړه باندې لږ معلومات ورکړي دا خو عثماني صاحب د مڼې ګل په نوم باندې مشاعره ده د وردګو په جلریز ولسوالۍ کې په سنګلاخ سیمه ده دا ښه ډېر ښه داسې ته واچوه دا ډېره ښایسته او سرسبزه سیمه ده نو دلته موږ د مشاعرې دپاره راغلي وو دا کلنیزه مشاعره ده دودیزه ښه ښه ډېر ښه نو هر کال یې دا په مختلفو ځایونو کې سره کېږي خو سږ کال هم دا ځای ورته انتخاب کړی دی چې د ملي تلویزیون څخه به په د شپې لخوا خپرېږي یعنې خپرونه اول ثبتوئ بیا به د هغې وروسته نشرېږي
دلته هغه امکانات کوم چې د لایو نشر دي هغه امکانات دلته ځکه نشته چې دلته یو دا داسې یوه دره ده چې دې کې یو سیګنل هم کار نه کوي. یو پوښتنه بله چې رایې شو دلته ماشاءالله تاسو ډېر ښایسته بنډار انډور کړی ډېره ښایسته میله هم ده همدلته اخلی پخلی هم کوئ که دې په اړه راته ووایي صحیح ده لاټرونه هم ماشاءالله ښه ښایسته پخوانی دود هم بېرته ژوندی ساتلی دې هم هدف دا دی چې بېرته پخوانی دود تازه کوي او بل دا د تصویر خبره ده چې تاسو یو ښه تصویر مینوالو ته وړاندې کوئ تل هم هڅه کړې ده د دغه په اړه دغه هلته په اخلی پخلی هم کېږي په دغه اړه کله معلومات راکړئ. عثماني صاحب لکه څنګه چې تا یادونه وکړه دا پخوانی دود دی او د هنر او ادبیاتو دا کار دی چې دودونه را ژوندي کوي نو دا لاټن هم یو دود دی پخوانی چې د پخوانو نه موږ ته راپاتې دی د دې وجې نه دغه په دې پروګرام کې نیولي دي د دې نه پخوانی دود را ژوندی کول هدف دی او که نه د دغه تصویر د مڼې ګل د مشاعرې هغه د تصویر باندې کار کوئ چې ښه تصویر ورکړي چې پوهېږي یو تصویر چې ښه ښکاري په هغه وخت کې ښه ښکاري چې کله یو خاص دود ته پکې اشاره شوي نو دا به یو تصویر ورکړي او بل به پخوانی وخت دا مشاعره به داسې خلک ګوري چې سن و سال یې ډېر زیات دي هغوی ته به هغه خپل وخت ور یادېږي نو د هغوی نه بیا دوی خاص کیف اخلي او د دغه په اړه دې وویل اشپزۍ په اړه د اطلاعات فرهنګ ریاست موږ ته مکمل انتظام نیولی دی د ډوډۍ او د اشپزۍ چون هغوی وویل چې موږ به د هوټل نه شی راوړو خو موږ ورته چې نه دلته موږ د باندې خپل ساعت هم تېرو یو میله هم پرې جوړو او مطلب خپل ځان ته به یو شی برابر هم د دې پروګرام په اړه راته وایي چې د کوم ځای به خلک د خیر راځي دغه میله به مشاعره به څنګه وي لیکوال شاعران دغې په اړه هم که لږ معلومات ورکړي مینهوالو ته خوشحاله به شو. عثماني صاحب لکه څنګه چې ته معلومه ده په تېرو وختونو کې همدې مشاعرو کې غټو شاعرانو ګډون کړی و زما په ان تر اوسه خو لا ورځ نیمه پاتې ده نو په دې کې ډېر لوی شاعران راځي لکه کاروان صاحب شو تراب صاحب شو داسې د هېواد نومودي شاعران نو د مختلفو ځایونو نه بیا میلمانه هم راځي د وزارتونو میلمانه هم دلته راځي همدارنګه د دې سیمې ټول خلک بیا د مشاعرې په ورځ باندې راغونډېږي او په 5 بجې به خیره سره دلته مشاعره کېږي. ډېره مننه. مینهوالو زما تر څنګ اوس یو بل ملګری زموږ همکار چې موږ سره دلته راغلی دا د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست کارمند دی دی هم له موږ سره دی او دی په خپله برخه کې کار کوي له ده نه پوښتمه چې دی خپل کارونه کوم نه درڅولي او د دغه په اړه م څه وایي. قاري صاحب په پیل کې درته سلام ځان معرفي کوه راته ووایې چې ستاسې په کومه برخه یې دلته خدمات وړاندې کوئ مینهوالو لپاره. سلام ورحمة الله خدمت الله د میدان وردګ ولایت مرکز اطلاعات فرهنګ د ریاست محافظ او موږ خو تاسو خو پوهېږو په دې چې دلته یوه مشاعره هم نیولې ده او په دې برخه کې تاسو یقین همکاران هم دي د موږ هم دي دلته راغلي یاستو نو خپل آمادګي ورته نیسو او موږ اوس فی الحال چې لګیا یو د غرمې د ډوډۍ په خاطر مو لږ تیاری سره کړی ده انشاءالله د تیږانو ډوډۍ تیاره ده او خورو به او نور کارونه هم انشاءالله دي آماده دي او سبا له خیره مشاعره شروع کېږي او بس ډېره په خوشحالۍ سره او ډېره خوندوره مشاعره به وي انشاءالله چې دا خو مینهوال نه غوښتنه څنګه ده د دغې مشاعرې په اړه باندې مینهوالو نه غوښتنه دا ده چې ټول راشي موږ بلنلیکونه ورکړي دي او په دې مراسمو کې موږ سره ګډون وکړي موږ به هم خوشحاله شو او د دوی به هم او میلمنو ته هم څه آماده کړي څه به د خیره خورو څه به د خیره څکو په دغه اړه انشاءالله ښه آمادګي پوره نیولې ده سبا د خیره سره او نن مو هم ورسره نیولې ده نو نن خو مې انشاءالله ښې پاکستانیانو خبره چولې دي او غوښه ده او کچاګان دي. ډېره مننه بس ښه بنډار ولرئ موږ هم خوشحاله یو ستاسې د میلمستیا نه میلمه پالنه رښتیا هم چې زموږ د ملګرو زموږ د همکارانو هم ډېره میلمستیا وکړله په دې هیله چې دغه 2-3 شپې زموږ 3 ورځې دلته یې په خوشحالۍ تېرې شي او دغه مینهوال زموږ هېوادوال له موږ سره پاتې شي او له دغه بنډاره خوند واخلي د تا ډېره زیاته مننه. خیر سره ودرېږه مینهوالو زما تر څنګ یو بل کاکا ناست چې دا هم زموږ کارمند دی او موږ سره دغه بنډار ته راغلی دغه محفل ته راغلی له ده هم پوښتمه چې دی په کومه برخه کې خدمات وړاندې کوي او هېوادوالو ته څه پیغام لري. کاکا پیل کې راته خپل نوم واخله ستړی مه شي مهرباني وکړئ چې تاسې په کومه برخه کې دلته مصروف یاست. من خو دا د دیګې په هغه کې مصروف یم د دیګیو ښه ماشاءالله مهمه برخه هم دغه ده د خیره ځکه وایي په
تشه خېټه باندې او په دغه خېټه باندې وایي جنګ نه کېږي که نه چې اول توام دی په صحیح کلام دی نو چې ورته اماده کړی دی ملګرو ته هم چې اماده کړی چې به خیره خورو دغه شیان وریځې دي غوښه ده ښه ډېر ښه نور هندواني دي ماشاءالله ماشاءالله دغه شیان دي نو غوښتنه هم د مېلمنو نه څنګه ده څه باید وکړي دغه ملګري چې راغلي دوی ته څه پیغام لري موږ د دوی احترام وکړو کوشش وکړو چې دوی راشته ملګري راشته خفه نه شي او موږ یې خدمت وکړو کاکا کله به خفه کېږو انشاءالله دا خو ټول ستاسې ملګري دي انشاءالله ډېر خوشحاله دي ستاسې مېلمستیا نه ډېره زیاته مننه خوشحاله شو ډېره مننه